د بهرنیو چارو سرپرست وزیر زابل ته د خپل سفر پر مهال په دې ولایت کې د علماو په یوه جوړه شوې غونډه کې غوښتنه وکړه چې دیني عالمان د نظام د بقا او پیاوړتیا لپاره مرستې وکړي. پر همدې مهال د دې ولایت چارواکو او دیني عالمانو وویل چې د نظام د ټینګښت او پیاوړي لپاره په ګډه کار کوي. نورحال د عصمت الله قایل په راپور کې. دا په مرکز کلات کې د ښاروالۍ د غونډو په تالار کې د دیني عالمانو سره د اسلامي امارت د نظام د بقا او ملاتړ مشورتي غونډه ده چې پکې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د دې ولایت چارواکو او لسګونه دیني عالمانو ګډون کړی. د بهرنیو چارو وزیر وویل زابل د علم او غیرت ټاټوبی دی چې اوسیدونکو یې زیاته قرباني ورکړې او لازمه ده چې ورته کار وسي او د هغوی زړونه خپل سي. د متاسو علماء کرام ځوانان محصلین دا نور هم ښه وروزل سي دوی ته ښه زمینه مساعده سي تر څو د ټولنې بهترینه راهنمایي وکړي. موږ تاسې یو ښه عالم ته ضرورت لرو، یو ښه مفتي ته ضرورت لرو، یو ښه قاضي ته ضرورت لرو، یو ښه ډیپلومات ته ضرورت لرو، یو ښه انجینر ته ضرورت لرو، یو ښه تخنیکار ته ضرورت لرو، یو ښه کمپیوټر کار ته ضرورت لرو چې د ملت په اسلامي فکر باندې جوړ سي او هم په تعمیراتي شکل باندې ونمونه سي. په جوړه شوې مشورتي غونډه کې د زابل والي وویل په اوسني وخت کې اړتیا ده چې عالمان خپل نظام ته سالمې مشورې ورکړي تر څو دغه شرعي نظام بقا ومومي. هغه په خپلو خبرو کې ویل چې باید عالمان د ولس ستونزې د مسؤلینو تر غوږونو پورې ورسوي. علما هغه طبقه یا هغه خلک دي چې د اسلام د دین د دفاع په خاطر باندې د افغانستان د استقلال او د ازادۍ په خاطر باندې د مسلمانانو د حریت او ازادۍ په خاطر باندې هر وخت قرباني شوي دي. په غونډه کې دیني عالمانو هم خبرې وکړې او د اوسني نظام څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ویل چې اسلامي امارت یو الهي رحمت دی نو باید ټول ولس ته دغه ستر رحمت شکر ادا کړي او که هر څوک ته دغه نظام پر ضد اقدام کوي نو پر ټول ولس باندې دغه نظام ننګه کول فرض دی. د اسلامي امارت په ملاتړ کې ملاتړ اعلانوو د اسلامي امارت چې عبارت د شریعت څخه د ګوره د امارتو د شریعت ته فرقه نشته. شرعي نظام شرعي امر پر یو مملکت باندې دا د الله رحمت ده. که څوک د الله رحمت غواړي شرعي نظام دی وغواړي لکه زموږ ستاسو نظام. موږ مرور خلک چې تللي دي یا بیرېدلي دي د دغو راتګ ډېر له ضرورياتو د دغه زما استاد بابا بچی دی د دې خاورې بچی دی. حتی اولادونه به په خارج کې بیا په یو بله عقیده وروځي چې بله زمانه به بیا کفار هغه د ځان د لاس دپاره یې وایسته وسیله وګرځوي بیا په دې خاوره کې فسادونه راځي. د یادونې وړ ده چې د دیني عالمانو سره دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې وړاندې هم د بېلابېلو غونډو په ترڅ کې دیني عالمانو، قومي مشرانو او د دې ولایت اوسیدونکو د اسلامي امارت څخه خپل ملاتړ کړی.